د هلمند ولایت والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د یو پلای په مشرۍ د باباجي ولسوالۍ نوي سړک جوړولو چارو څخه لیدنه کړې. د دې لیدنې څخه موخه د سړک جوړونې کاري جریان څخه څارنه او ارزونه وه چې د والي په ګډون د یو شمېر ملکي او نظامي ریاستونو مسؤلینو هم پکې برخه اخیستې وه. په دې اړه د ولایت مقام ویاند مولوي محمد قاسم ریاض هلمند ملي راډیو ته وویل دغه سړک د لښکرګاه مختار سیمې هلمند سیند څخه پیل بیا تر لوی مانده بغرا پورې په اساسي ډول جوړیږي چې د جوړونې چارې یې ښاغلي مسلم ښې ارزولي دي او د راتلونکو پلانونو په لړ کې به دې ډول نورو پروژې ته هم لومړیتوب ورکړي. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب په داسې حال کې چې د امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال حاجي نوراني صاحب او نورو مسؤلینو یې ملتیا کول د باباجي ولسوالۍ د نوي سړک د جوړولو د چارو څخه لیدنه وکړه. هلته یې د سړک جوړولو د کمیټې د مسؤلینو همدارنګه انجینرانو او کارکوونکو سره وکتل. د دغه سړک د جوړولو چارې یې وارزولې او اړوند مسؤلینو ته د کاري چټکتیا او ښه کیفیت په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. پاتې دې نه وي چې هلمند کې د سړک پلچکونو او زابرانو جوړونې چارې د دغه ولایت د مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې د ولایت مقام په همکارۍ بشپړې شوي دي.